په حدیث شریف کې راغلی دی چې څوک لمونځ کوي رزق به الله جل جلاله ورپراخ کړي چې لمونځ کوي او د قبر د عذاب څخه خلاص شي دا سړی عملنامه به پر اصلاح ورکول شي پر پولیسرات به د برېښنا د درس په شان باندې تېرېږي حساب څخه د ګران حساب به الله جل جلاله وساتي حساب به ورته اسانه چې یو سړی لمونځ نه کوي د دې په حق کې سزا د هغه په ژوند کې به برکت ختم شي په مخ کې به نور ختم شي د نیکۍ ثواب به نه وي د نیکۍ به کوي ثواب به نه وي چې یو سړی لمونځ نه کوي بله نیکۍ به کوي ثواب به نه وي دعا به نه قبلېږي د دعا د نیکانو په دعا کې به نه وي د نیکانو دعاوي چې څه خلک دعاوي کوي سل منځګزاره سړی د دغه نیکانو په دعا کې داخل وي ادی به دا دعا کې نه وي داسې مرګ به په ذلت وي ورځي تزي به مري چې مري تګ د قبر به پراتنګ په قبر کې به اور ورته واچول شي په قبر کې به مار خوري حساب به یې سخت وي خدای به ورته په قهر دا د هغه چا د سزا ده چې دی لمونځ نه په بل حدیث کې راغلی دی چې یوه غوټه د دوزخ یو سړی چې لمونځ قضا کړي به کار ته یوه غوټه د دوزخ ورکول کېږي دا تشخیص علماو د دې خبرې کړی دي د 80 کالو سره غوټه برابره ده دا 80 کاله د دنیا په کلو د آخرت کال چې دی د آخرت یوار ورځ اليوم كألف سنة مما تعدون د آخرت یوار ورځ د 100 کالو سره برابره نو د دنیا په کلو د هغه سړي سم یې واوره دا خبره د دنیا په کلو د دغه سړي چې یو لمونځ قضا کړی دی په کسته قضا کړی دی 2 کروڑه 80 لکه کاله دوزخ دی دا سړي 2 کروڑه 80 لکه کاله دوزخ دی دا سړي ګران محترم دغه حدیث چې دا اوس ما وایي دا حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په خپل کتاب کې داخل کړی دی په خپل کتاب کې دغه بیان لیکلی دی دغه کتاب د هر چا سره پروت دی ما سره پروت دی د بل سره پروت دی په دغه اندازه چې 2 کروڑه 80 لکه کاله دوزخ دی دا یو لمانځه سزا دا د وفات مې هم دا معلومات راکړي د کتاب حواله نه دا کوي